د نجونو زده کړې ملګري ملتونو د اسلامي امارت وروستۍ پریکړه اندېښمنوونکې بللې ده. ملګرو ملتونو د نجونو د ښوونځیو په تړاو د افغان حکومت وروستۍ پریکړه غندلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په تازه خپره کړې اعلامیه کې ویلي دوی د افغان حکومت تازه پریکړه غندي او هغه د اندېښنې وړ بولي. یونما ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید هر افغان د زده کړو حق ولري او نوي حکومت ته پکار ده چې د وګړو حقونو ته یې درناوی وکړي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې هم دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت بیا وایي چې دوی تر دویم امر پورې د ثانوي دورې نجونو ته ښوونځیو ته د تګ سپارښتنه نه کوي او هڅه کوي د اسلامي او افغاني یونیفورم تر تایید وروسته دوی ښوونځیو ته حاضرې شي. دمګړۍ تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته تللی شي. بلخوا نن په هېواد کې د سړو سیمو د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې چې نجونې تر شپږم او هلکان بیا تر 12 ټولګي خپلو ټولګیو ته حاضرېدلی شي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.